نه وای د پلار په مخ کې باندې په نوم باندې پکاري امور هغه څه کدا کوي یا موږ الله دې را کړل د بچی را کې داوودان نه کړل امور پلان په وجه باندې کم دي چې بیم نه پری دا خپل څه کوي د دې د بچو په ځای باندې اور باندې پری مور پلان باندې پری هر چا خپل خلق الله دا د موږ لاس خپل حق ده خپل تک دې کس خپل د سترګو خپل د جبې خپل د خپل دی د دې خپل دی دا خپل څه کوي لکه خپل وجود دې کبه کې یو ناقص وجود کمزور شي ته وجود نیمګړی شو دا چې کوم دې به کندم شو ایو رشتہ د موږ نه پاتې شو له موږ معاشرت ماجد دا نیمګړی کندم نبی علیہ السلام د بي سره چې کوم دې منډه وای سره پاره وای بلګری رکو دی موږ دا د کتاب سره منډه وای ماشاءالله سما ولا بل جواب ماشاءالله دا پورا سنت دی د نبی علیہ السلام پیره وکي نو پیره مخله کې چې کوم نه نور په د بي سره دا صدقه دا د موږ تعلیم راکړل د بچو ګوره په بچو سره شفقت باندې بچی چې کوم نه د پلار په کال کې په پیولې دا ورته یو چاره موږ یو ترځي بالک کو جوم کا تل کې ترونه په دا راوځي هغه کار او هغه څه چې کوم دی دا خبره تکای وېدان تمره خو کې خلک د بار حالت اخلاق دي لکه چې مړ لږ پچاړي دا نه ځان خپل نه بجول زه ورکو هغه عزت ورکو هغه محبت ورکو ځکه نبی علیہ السلام دا کله چې نور مبارک راغل دا دې د کټ سره را پاسې نه کړل را پاسې ابه په تنجي خپل کله کنه دا او چرته کې نه ولدا بلکې به او تشویق خدا پاک دا ته خو نه دا ګاونډیان رايو یارا ګاونډیان په ګاونډیان خو تر سپری کنه ګاونډیان رايو مونږ تاسو چا خپل لور تر پاسې دې په تر پاسې لګا څه ماشاءالله راکه داخله کې او په تنجي خپل کله کټ برکه نه ولدا د دې د کوم معاشره جوړيږي به دا ګاونډیانو دا د ګوره چې اورا جوړ کې د دوه کې ذات او جوړ کې لکه ګاونډي کولې وکړه ته مې راوي او د ګاونډیانو په کې څه نشي کولای دا پټ کې پس دا پټ کې پټ کې یو دا پوسټ کې پټ لا یو معاشره مو راکړه د نبی اسلام په ځای سره زموږ استاد چې کوم دی په پتا چې غټ پهلوانه غره چې هغه په خصوص پر دې حق ادایګي دا ډېر عامه ده نبی علیہ السلام د قرضداري جنازې نه باسه وکړه بیا به صحابه کابو هغه به موږ ته به جنازه ورلکول دا چې مبارک خلک راغله چې هغه خپل وصیت نامه ځان ته پجت سره هم دا ته کوم وصیت نامه سره ها دې څه نشته کنه امر پته لګي بل بچور لاندې پرې نه دو وصیت نامه ورسره چې پچا مې کړل دې چاره باندې کړل دا خپل معاملې کوي بل پاکي سترګو ابه خاص کر دا مهنت کول کی پیروم ته خبرو کړه بھائی دا داغداری ختم کو سختی ختم کو دا خلکو مونږ ته ګوتنه پر چاره مړه ده بیان ته ولاړو دا کې راځي او کو اگر کول کی کله مونږ کور دي کور ورکو کپټه دي پټه ورکو روپې دي روپې ورکو کمنګ به کور کیږي به کور دي شو چې پر دې حق ځاګه ادا کړ دمر پته نه لګي ابه په قیامت کې پر دې تعالی نظر اعظم زما په ټول نه کوي زما په ټول ارس دي تر دې چې د نورو ګناونو په پټانم ته پرې وځم نبی د کټ پکې ویل پر دې حقوق ادا معاملې خپل صفاو سترو د ایمان په بنیاد دې لپاره دا مهنت دا روزانه د خپل ذات په بنیاد خپل معاشرت او معاشرت نه په دباش لین دین غم او خادي د نبی په طریقه را علماء ته پوښتنه کوم نه الله علماء کې پر مسجد پال کې کې علماء قدر وکي داغه د قرآني زندگی ته کو داغه د نبی ځان حدیثه په زندگی ته کو هغه د وختونو والو او دا ټول د کول غواړي او دا ټول کول غواړي صرف د کول نه دي په ما باندې حالات راځي مال وقار غو بس کما زب صبر کوم زو کو باری کوم په دې معاشره کې ستاسو دي همغه په الله څه وکړه وای تاسو چرته د مو چې کیاو چولې سبا وای کوئی بات اس خبره په دوه خبره کې فرق څه نشته دی
دا یو خبره چې کم دی فتنه فساد جوړې دا بل فتنه فساد دا چې خپل معاشره جوړ کو چې هیڅ خبره نه ده بالکل د ولي د موږ څخه گنجائش ولې دا د موږ په تبلیغ خو بالکل نشته په دې باندې روزانه په دې صفاتو مهنت ته او دا بار بار بیان کو دا بار بار چې کم دی وایو او دا بار بار واورو او مخصوص زموږ سي الله زمونه زموږ را راځي تر دې شان رب راځي د رښتیا او ځان د شپږ نمبر سره بدواله درکو اما شپږ نمبر یې باندې دا ماده په خوندو دغه پرلما درخواست ده دا د زمونږ د درجه په دې مهنت ده وای تاسو په خپل انفرادي خبرو کې شپږ نمبر په کور کې شپږ نمبر په جمعات کې شپږ نمبر په سیروده کې شپږ نمبر په چله کې شپږ نمبر او مې څو شپږ نمبر په کال کې شپږ نمبر هر دې کې را شپږ نمبر بیان کوو دا باندې ته کوم جواب ورکړي ها به په دې شپږ نمبر کې جنت جانم په کې وایا الله رسول ډېر واقعات په پاج په کې وایا او موقع ته ګور چې مرته باز ملګری اول اخر نمبر بیان کی دمان کې پری ما ملګری ته مالک ته چې نه کوتره او ته بیا مکه او رکوع دې کپړې دې چار ټیم نه شو دار کلاس چې خایې ته کې مال من غاړو کپاتې شو دا قصو کې جن مشپک نمبر بیانو ټول لاس پورته کې خپل خبره پسې کو مشپک نمبر کې واړو مشپک نمبر او په دې بدا دې لپاره کوم د مارو غانه د ماخذونو د کلو کې موږ روان کول تاسو محاسبه وکړو څه وکړو چې نن زما په دې شپږ صفاتو کې ځاتواله زما یقین د نبی مبارک طریقې د احکامات او جن د مون حواله د علماء او صنعت د علم د کېدل د ذکر کول د اخلاق د اخلاص او اخلاص دا چې کم دې دا په دې ختمه اخلاص حضرت غټي غټي اخلاص ته صرف الله او اخلاص والے نه مته کې وقتی باندې دا واجب انتصار دی مراد تکبر د الله تعالی الله سره ودا وکم خلک چې پدې کې عاجزي انتصاری او دې کې لمن باندې بیا دا وشي باندې کې دا خفقان نه کده چې ګله کې چې په خفقان کې نو کوی په اخلاص کې کمه پس یې کمه نه اب په دوباره کې کوم دې عاجزي کې کمه دي خپل دې کې وجو چې ته وایې ما کده یو الله ابه دا مهنت دې صفاتو باندې کوي صرف چې زموږ کار بلګې روزانه د نبی له سلام کا ضرور اعمال باندې راشي دعوت ال الله دې تعلیم او تعلم دې ذکر عبادت دې او خدمت دې او په دې ټول جهان تیار ولدي او د دې لپاره میدان د مسجد دا بنظام سری بلګې د مسجد بنظام نه کوي نو په دې صفات دې خو به تصور به ورته په دې صفات چې راځي چې له کامیابی ته لاړ شي دې باندې په دنیا کې د خوشحالي سره مقامات نماز قبر کو نه معاشر کې نه پوښتناس کې او نه بده د جنت اعلی مقامات ته د نبی علیہ السلام کا ورکړي وي او د الله خوې وي او د جنت عدن وي او خلد وي آها دا صفات دا د دین بنیاد دی سره په دین کو په دې مو ته تیرېدل ملاوي او چې کله دا بنیاد نه په دین مو تیرېدل شي کله چې د بولډینګ بنیاد نه چت پلی کړل او چې بنیاد نه دا بنیاد باندې نه یو کنه روزانه په دې خاري مهنت کو د دې لپاره په مسجد کې کوم دی روزانه مشورې له وخت ورکو د مسجد تعلیم باندې ما کې له وخت ورکو د کور تعلیم خبره کو کور مشوره کو روزانه به کومه نماز ګرځم